دا د ډمانو او اجراګانو د مجري کوم محفل نه دی، دا د جمعیت علماء اسلام پاکستان اجتماع ده. په دې ځای کې د رقصیدونکو انسانانو او په نایټ کلبونو کې د رقصیدونکو انسانانو تفاوت فقط همدومره دی چې دلته د رقصیدونکو لوی لوی ګیري او د ځینو یې لوی لوی څڼې دي. دا د خدای جل وعلا شانه په نزد لویه ګناه ده چې یو څه په خوله وایاست هغه بیا په عمل کې نه کوئ. زموږ او ستاسې د زمانې ټول نه، خو اکثره ملایان داسې دي چې په خوله یو څه وایي او کوي بل څه. دوی د نورو مسلمانانو لپاره موسیقي حرامه ګڼي، خو خپله بیا په جوماتونو او حجرو کې تالونه دربوي او رقصونه کوي. د نورو مسلمانانو لپاره سندرې ویل حرام ګڼي، خو خپله بیا د مختلفو سندرغاړو په طرزونو باندې سندرې وایي او حتی د موبایلونو په رنګټونونو باندې هم سندرې لګولې وي. دغه راز دوی نورو انسانانو ته سوال کول حرام ګڼي، خو خپله بیا د خپلو خېټو مړولو لپاره له کلیوالو څخه درویزه راټولوي. دوی د نورو اولادونه له عصري تعلیم څخه محروموي او د مدرسو لور ته یې سوقوي، خو د اکثرو علماو او د اکثرو غټو شیخانو زامن او لوڼه په عصري تعلیم بوخت دي او ځینې لا هم تر لندن او امریکا او اروپا پورې د عصري تعلیم په لټه کې درومي. دوی د نورو مسلمانانو زمن پر سړکونو او لویو لارو په دې جرم وژني چې هغوی له حکومتونو سره خشره وظایف سرته رسوي، خو خپله بیا د پاکستان په حکومت، استخباراتو او پارلمان کې په سیاسي او نورو فعالیتونو بوخت دي او یا په قطر کې په امریکایي ډالرو باندې چړچې کوي. دوی د نورو مسلمانانو ماشومانې لوڼې له مکتب څخه د عیاشۍ او فحاشۍ د نه خپرېدا په بهانه باندې راستنوي او خپله بیا د خلکو له لغړزنو زامنو سره په حجرو کې ګډې شپې تېروي. او دا په داسې حال کې ده چې زموږ په ټولنه کې د زنا په پرتله د لواطت جریمه ډېره شایع ده. دوی د خدای بندگان د سګره ګناهونو پر سر توهینوي، خو د قتل په څیر د سترې جریمې او د فساد په څیر د سترې ګناه په اړه باندې یا ساکت دي او یا خپله په دغو سترو جرایمو کې تر هر چا زیات ښکیل دي. د دوی په اړه زموږ د دې تقریر هدف د چا توهین نه دی، هدف دا دی چې اصلاح رامنځته شي او د انتقاد شرعي اصل راژوندی شي. زموږ په اړه دا هم مه وایه چې د دې خلکو خبره سمه خو هدف یې غلط دی. د زړونو مالک الله تعالی دی او هغه به دا فیصله کوي چې د چا نیت ښه دی او د چا نیت بد. هیله ده او لطفا د غیب و د علم دعوا مه کوئ.